بسم الله الرحمن الرحیم. درواخی ملتپال صاحب داسې نامیانې ورجې دي. ملتپال صاحب ډېر خو به تفصیل دي بیا سمې دي هغه دی هلکه دومره داسې لږ خورې په دوه کاشوغه دي د غاب خانه ور خرابه کړله یاره. دغه دي ډېر ترخې دي نه سم خوړلی. نو ښه جان څه افغان صاحب دا زموږ ستاسې لالهزار ورجې دي. لالهزار ماشاءالله ډېر ښایستې ورجې دي. ښه پروګرام خو به نه شروع هلکه پروګرام یې شروع کړی دی. السلام علیکم. اوس وعلیکم السلام ګرانو دوستانو ملګرو انډیوالانو مسافرو او د داخل مسافرو انډیوالانو ته وایم بهرني چې کوم مسافر دی هغو ته وایم چې سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څه وکړو چې وروره جانه نن ستاسو نصیب زموږ سره په دغه ورجو کې نشته او ستاسو پر ځای باندې د خیره ګرانو دوستانو زموږ محترم اجمل ملتپال صاحب دا دی را سره دی. زموږ علي احمد جان ځوان را سره دی. حاجي ځوان دی. د حاجي ځوان سره دا مسکال هم راغلی دی. د حاجي مسکال دی. نو خدای دې وکړي چې تاسې ټوله جوړ به یاست او خوشحاله به یاست. الله مو عزت وکړه. یخ دي دوستانو دا تودې ورجې نو بس دا ملتپال صاحب دی وایي نن سهار وختي دی بس ورجې به خورو. نو مال بیخي نوشجان بې کو در سره ستاسو ځای بیا هم درته وایم چې خالي دی. دوستانو تاسو خدای دې وکړي چې دغه د عادي میډیا د یوټیوب چینل څخه یو څه خوند اخیستی نو بس انشاءالله موږ اخته یو قرار کار درته کوو د خیر سره چې ستاسو پام پر بله سي ښه پیغامونه ښه ډرامې او دا ښه کلیپونه او ښې خپرونې د ښار او د ښار معلومات د باندې معلومات د خیر انشاءالله تعالی. کاکا جان سلام ورسره وکړه د عادي میډیا. سلامونه د عادي میډیا محترمو لیدونکو زما لخوا هم سلامونه درته وړاندې کومه. خدای پاک ته وکړي چې جوړ او روغ بیاست. دا دی نن د خیره حاجي صاحب دی او علي احمد جان دی او افغان صاحب دی. زه په خپله ملتپال صاحب یم. ریحان مارو ریحان پر لارې دی نو هغه هم را روان دی. د کیمرې شاته سمیم صاحب دی. ستاسې دپاره به موږ د خیره ښه پروګرامونه جوړو او اول زو به د خیره سره سمه ده د خیره یا بس را ورجې مو وخوړل یا برابر شو. د چکنۍ شي د چکنۍ و د چکنۍ ته نه ځو د چکنۍ ته نه ځو او د چکنۍ ته نه ځو داسې نه وایي چې د چکنۍ ته ځو وایي دی وایي دغه مستې وایي پر واچو په دغه کې شنه مواد یې ګډ کړي دي وروره دا مثال چې توره د چا پر چم باندې وروره ګشنیز دي و نانا د وږه د دغسې نور شیان یې په ګډ کړي دي عبارت د چکنۍ ځینې جوړ شوی دی. دا صحیح دی ما دا د خیره پر واچولې د خیره شیانو پر دا وروجو باندې اوس به بیا د دې جلا خوند وګورو د خیره سره واه واه یا مچان علي یمبو پر واچولې واه 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 یمبو دی ها واه اوهو واه واه څه په وایي ښه دا صحیح دی بس نو خوري هسې نوش جان موسه زما د خوا هم سلامونه ومنئ قدرمنو لیدونکو. ملتپال صاحب هم خبرې وکړې ګران افغان صاحب هم خبرې وکړې یوازې ما و محترم علي احمد جان پاته سولو موږ ول ښه دی موږ به هم خبرې وکړو موږ به هم دغه د نن د ورځې پروګرام کې ګډون در سره وکړو. قدرمنو دوستانو دا د ملګري سره یو ځای سیو نو محمد نعیم ریحان مارو مشنګو دا ګرد را روان دي د خیر سره دا هم کېدای شي راورسېږي. مشنګو مارو نو دا ګرد را روان دي د خیر سره بری سره یو ځای کېږي بری یو ځای ځو. تاسو زموږ سره اوسېږئ